سلطان رکن الدین ببرس لغلامین تر سلطنت څلور دیرشم اخیری برخه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم اوریدونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. محترم اوریدونکو، لکه څرنګه چې موږ په تیره درو دیرشمه برخه کې د غلامۍ نه تر سلطنت د داستان هغه ځای بیانوي چې سلطان سیف الدین او ترنتایي د خپلو څو نورو سالارانو سره کښېناستل. سلطان خپل سالار ترنتایي ته وکتل او ورڅخه ویې پوښتل چې ترنتایي زویه، وایه چې اوس به د المرکب په جنګي کلا د کومې خوا څخه حمله پیلوو او یا د دې کلا د مکملې فتحې لپاره د حسام الدین پسې هم دمشق ته ځواب ورولېږو تر څو هغه هم د خپلو ځواکونو سره یو ځای د دمشق څخه د المرکب په لور راوخوځېږي. په ځواب کې ترنتایي لږ څه فکر وکړ او بیا یې وویل، نو اوس به راسو محترمو اوریدونکو، له همدغه ځای به شروع کړو چې نور څه مخته راځي. ترنتایي وویل، عزتمنده، په دې کې شک نسته چې المرکب ډیره ستره او قوي کلا ده چې د غرونو ترمنځ رانغاړل سوې او دیوالونه ماتول یې هم څه اسانه کار نه دی. خو د دې سره سره بیا هم موږ به په دې کلا د مکملې فتحې لپاره هڅې کوو او په دې اړه هیله یم چې موږ به د دې کلا په فتح کولو کې بریمند سو. عزتمنده، موږ ته اوس د بل کومه اړخه ګواښ نه دی متوجه، خو د طرابلس له لوري د المرکب سره مرسته کیدای سي. د دې علت دا دی چې د عکې خلک بالکل بېلوري سوي دي. موږ باید د همدې شارحه په لور چې د طرابلس نه تر المرکبه پورې راځي متوجه اوسو. عزتمنده، موږ به کرار په شار د حملو شروع وکړو او کلابندي ته به دوام ورکو، خو ترڅنګ به یې د شار په شاوخوا لارو باندې داسې کلکه څارنه کوو چې نه خو د کلا څخه بیرون څوک ووتلی سي او نه ورته څوک دننه راسي. په دې توګه به د المرکب د کلا په منځ کې ذخایر یو په بل پسې ختم سي چې د دې څخه به د دوو څخه یوه پایله ترلاسه سي. لومړی دا چې په شار کې کلابنده سوي ټمپلریز، هاسټپلریز او نور صلیبي ځواکونه به د ښاره راووځي او زموږ سره به نیغ په نیغه ټکر وکړي او موږ به یې که خدای کول د نشت سره مخ کړو او له منځه به یوسو. دویم دا چې د دې ښار جنګجویان به د خوراک د ذخایرو د خلاصېدو وروسته زموږ سره د سولې لپاره وړاندیز کوي او موږ به د خپلو شرایطو په مطابق په هغوی سوله ورته پو. د ترنتایي د خبرو وروسته سلطان ورته وویل، زویه، د دې دوو څخه یوه بله لار هم سته. ترنتایي ترې سمدلاسه وپوښتل چې عزتمنده، هغه کومه یوه ده؟ سلطان سیف الدین ورته وویل، زویه، دا هم شونې ده چې که چیرې موږ کلابندۍ ته دوام ورکړو او د دې دوام په وخت کې موږ بیا په ښار حمله وکړو، نو د همدې حملو په وخت کې به ښار زموږ د مجاهدینو په لاس فتح سي. ترنتایي د سلطان په خبرو خوشحاله سو او ویې ویل، عزتمنده، ستا وړاندوینه صحیح ده، خو زه به پشکې دا یوه خبره هم ورزیاته کړم چې زما د هغو دوو خبرو څخه به دغه ستا وړاندوینه مخکې صورت نیسي، ځکه موږ به هڅه کوو چې د ښار کلابندي د اوږدوالي ترڅنګ په کلا باندې پرله پسې حملې جاري وساتو او د ښار په دیوالونو د ورختلو او یا د دیوالونو د ماتولو هڅې هم وکړو او د همدې هڅو په پایلو کې د المرکب په ښار ولکه هم وکړل سي. عزتمنده، د المرکب په ښار باندې د حملې کولو لپاره زه یو بل وړاندیز هم لرم او هغه دا چې موږ باید یوازې د یوې لوري په المرکب باندې حمله وکړو او ترڅنګ یې کلابندۍ ته اوږدوالی ورکړو. که چیرې زموږ دا پلانونه زموږ د هیلو سره سم ونه ختل، نو بیا به خپله اخري حربه استعمالوو او په ښار به ولکه کوو. په دې وخت کې سلطان سیف الدین په تیزو سترګو ترنتایي ته وکتل او ورڅخه ویې پوښتل، زویه، خبره ډایګزه کړه، موږ باید څه وکړو؟ ترنتایي ورته وویل، عزتمنده، زه غواړم چې له موږ سره چې کوم منجنیقونه دي هغه یوې لوري ته نصب کړو، یعنې هغه لوري ته نصب کړو چې موږ پکې پړاو کړی دی او بیا د همدې لوري په ښار باندې حمله وکړل سي. تر هغو چې ښار مو نه وي ولکه کړی، بیا به موږ خپله اخري حربه استعمالوو او هغه دا چې موږ به د شپې په هر وخت کې چې وي په ښار باندې د منجنیقونو په واسطه ډبرې وورو او په ښار باندې به د مکملې حملې کولو هڅې کوو. خو زه به د خپلو لښکرو سره د ښار هغه بلې برخې ته ورځم او د ښار په دیوالو به د ورختلو هڅه وکم.
عزتمنده هغه وخت چې موږ له یوه اړخه په ښار باندې حمله وکړو نو د ښار ساتونکي به هم د هغه لوري څخه دفاع کوي او بلې لوري ته به دومره متوجه نه وي. زه به د هغوی د همدې غفلت څخه ګټه اخلم او ښار ته به د ننوتلو هڅه وکړم. سلطان سیف الدین د تورنتای د دې وړاندیز سره توافق وکړ. بیا د سلطان سیف الدین د حکم په مطابق د پړاو په مخکینی برخه کې منجنیقونه نصب کړل سول. سلطان سیف الدین او تورنتایي 38 ورځې په پرله پسې توګه د المرکب ښار تر کلابندۍ لاندې ونیوه او کله کله به یې د منجنیقونو په واسطه په ښار ډبرې هم ورولې. د دې ترڅنګ یې ښار د غشو د باران لاندې هم نیولی و. سلطان سیف الدین خپل پوځ د ښار ټولو خواو ته غځولی او د ښار دننه صلیبي لښکرو ته یې د ښار نه بیرون د هر ډول مرستې د رسولو لارې بندي کړي وې. په دې توګه په ښار کې دننه کلابنده سوو ټمپلریز، هاسټپلریز او نور صلیبي ځواکونه د پرله پسې کلابندۍ او مرستو د نه ورسېدو له امله ناهیلي سوي وه. په دې اساس هغوی هوډ کړی و چې د ښاره به بیرون راوځي او سلطان سیف الدین په لښکرو به شبخون کوي او هغوی ته به نه تلپاتې کېدونکی زیان ورسوي. خو د سلطان سیف الدین او تورنتایي جاسوسان هم بېغمه ناست وه. هغوی هم خپل کار کاوه. هغوی یوه ورځ د مخه سلطان سیف الدین خبر کړی و چې صلیبي لښکر غواړي سبا شپه راووځي او ستاسې په لښکرو باندې یرغل وکړي. په دې خاطر راتلونکې شپه سلطان د خپلو ځواکونو سره بیداره او په سنګر کې ناست و. راتلونکې شپه په داسې حال کې چې هرې لوري ته ارامي وه. ښار په خواږه خوب ویده و او هرې لوري ته چپ په چپتیا خپره وه. د صلیبیانو لښکر د المرکب د جنګي کلا څخه په ډیره پټه توګه راووتی او بیا یې لیکې په لیکو منظمې او د زهري مارانو په څیر د سلطان سیف الدین په لښکرو یې حمله وروړه. هغوی په دې فکر چې د سلطان سیف الدین لښکرې به په خواږه خوب ویده لاندې کړي او د هغوی ژوند ته به د پای ټکی کښېږدي. حمله کوونکی صلیبي لښکر په دې اند و چې د سلطان سیف الدین لښکرې به په خواږه خوب کې لاندې کوي او کله چې د خوبه رابیداریږي نو مرګ به یې په سر ولاړ وي او په دې توګه به عام وژنه پیلیږي. خو دا د هغوی غلط فهمي وه ځکه سلطان سیف الدین د دښمن د حملې څخه د مخنیوي لپاره د شپې په همهغه لومړي برخه کې ځان تیار کړی و. په هغه ځای کې چې صلیبیانو غوښتل حمله وکړي هلته یوازې سلطان سیف الدین د خپلې برخې د لښکرو سره موجود و. په داسې حال کې چې تورنتایي د سلطان سیف الدین په حکم د هغه څخه په لږ واټن کې په سنګر کې پټ ناست و. کله چې دښمن حمله وکړه او د سلطان سیف الدین سره په جنګ کې ننوت نو تورنتایي پرې د شاله لوري حمله وکړه او د هغوی ټول ځواک یې تر پښو لاندې کړ او دا د سلطان سیف الدین د مخبرانو د مخبرې په وخت اطلاعات و چې سلطان سیف الدین او د هغه ملګري د جنګ د بری په لور راهنمایي کړل. په نیمه شپه کله چې صلیبیانو حمله وکړه نو سلطان سیف الدین د خپلو ځواکونو سره یو ځای په خپل سنګر کې بیدار ناست و. کله چې صلیبیان د المرکب د کلا څخه راووتل او د سلطان سیف الدین په لښکرو یې حمله وکړه نو سلطان سیف الدین هم په حرکت راغی او د توپاني سیلاب په څیر یې په صلیبیانو دفاعي حمله وکړه. تر یو وخته پورې د سلطان سیف الدین او صلیبیانو ترمنځ جنګ دوام وکړ چې په دې وخت یو انقلاب راغی ځکه د شاله اړخه امیر تورنتایي د خپلو ځواکونو سره یو ځای پر صلیبیانو توپاني حمله کړې وه. اوس نو حالات داسې سوي وه چې شبخون وهونکي صلیبیان د سلطان سیف الدین او امیر تورنتایي ترمنځ راګیر سوي وه. د مخې څخه یې سلطان سیف الدین او د هغه لښکرو او د شاله اړخه امیر تورنتایي او د هغه لښکرو د صلیبیانو لښکرې تارومار کولې. د هغوی ګڼ شمېر یې له منځه یوړل. د شپې په تیاره کې صلیبیان د دواړو اړخونو له لوري په ډیره چټکۍ سره له منځه تلل او شمېر یې وار په وار کمېده. په دې جنګ کې د صلیبیانو ستر حماقت دا و چې هغوی د المرکب نومي کلا څخه راووتل او د سلطان سیف الدین په لښکرو حمله وکړه نو هغوی د کلا څخه د راوتلو وروسته د کلا ستره دروازه خلاصه پرېښې وه. هغوی غوښتل چې د بریمند شبخون وهلو وروسته به بیرته کلا ته راستنیږي او په کلا کې به ځانونه کلابندوي. خو حالات اوس هماغسې نه وه چې هغوی فکر کاوه. کله چې صلیبیانو وکتل چې یرغل یې ناکامه سو او دا چې کله چې هغوی شبخون واهه نو سلطان سیف الدین او د هغه لښکر یې بیدارې وموندلې. د دې ترڅنګ کله چې هغوی ته دا ډاګیزه سوه چې د سلطان سیف الدین ستر سالار امیر تورنتایي پرې د شاله اړخه حمله کړې او هغوی ته یې ډېر زیات زیان رسولی دی او دا چې د لښکرو شمېر یې پوره راکم سوی دی نو دومره ورخطا سول چې په خپلو منځو کې د سلا مشورې کولو وروسته په کیڼ لوري د ګرځېدو او د تورنتایي د ګزار څخه د خوندي پاتې کېدو هڅې وکړې او د ښار همهغه خلاصې دروازې ته یې د تښتې کولو لپاره منډې وهلې. سلطان سیف الدین د هغوی تر شا د هغوی په تعقیب پسې روان سو. امیر تورنتایي هم د تښتېدونکو نصرانیانو د لارې د بندېدو هڅه ونه کړه او د سلطان سیف الدین سره یو ځای د هغوی تر شا ورغی. په دې توګه کله چې نصرانیان په تېښته روان وه او کلا ته ورننوتل نو د هغوی تر شا حمله کوونکي سلطان سیف الدین او تورنتایي هم ښار ته ورننوتل او په ښار کې سخت جنګ پیل کړ.
په دې جنګ کې صلیبیانو سخته ماته وخوړه او کوم چې خوندي پاته سوي ول هغوی هم یوې لوري او بلې لوري ته ځانونه پټ کړي وه. په همدې منډو ترړو او هڅو کې سهار راوخت. بله ورځ هغه وخت چې صلیبي رضاکاران ټمپلریز هاسټپلریز خبر سول چې ښار په مکمله توګه د سلطان سیف الدین په ولکه کې لویدلی دی نو ډیر ورخطا سول او ډلې د سلطان سیف الدین خدمت ته حاضر سول او د هغه څخه یې د بخښنې غوښتلو هڅې پیل کړې. سلطان سیف الدین هم د هغوی سره د ډیرې پیازې څخه کار واخیست. سلطان سیف الدین هغوی ته اجازه ورکړه چې د خپلو منقوله شتمنیو څخه چې څومره له ځان سره اخیستلی سي وادي خلي خو له ځانه سره وسله نسي اخیستلی. د مشهور تاریخ پوه ابوالفدا وینا ده چې کوم لښکر چې المرکب ولکه کړ په همغې کې هغه ګډون درلود. په هغه وخت کې عمر 12 کاله و. د المرکب جنگ هغه ته لومړنۍ تجربه وه. د هغه د وینا له مخې دغه بخښل سوي صلیبیان د المرکب څخه د طرابلس په لور ولاړل. سلطان سیف الدین او امیر تورنتای د څو ورځو لپاره همالته په المرکب کې پاته سول. د هغه ځای نظامي او انتظامي حالات یې په خپله خوښه جوړ کړل. بیا دواړه د خپلو لښکرو سره یو ځای د المرکب د ښاره بیرون ووتل او د طرابلس په لور روان سول. صلیبیان دا ښار تقریبا نږدې 150 کاله مخته ولکه کړی و. د دې ښار شاوخوا سیمې هم ولکه کړي وې او د یوه صلیبي ریاست تر نامه لاندې یې سره یو ځای کړی و. د سلطان سیف الدین په وختو کې دې ښار د صلیبیانو د ستر مرکز حیثیت درلود. صلیبیان به د مفتوحه سیمو څخه دلته راکاږه کېدل او آبادېدل به. سلطان سیف الدین او تورنتای طرابلس ته د رارسېدو سره دغه ښار کلابند کړ. دا ښار هم د خپل استحکام او مضبوطیا له مخې بې مثاله ښار و. دلته هم سلطان سیف الدین د ښار کلابندي اوږده کړه او صلیبیان یې د ښار بیرون جنگ ته ترغیب کړل. خو څرنګه چې دا ښار ډیر ستر او د خوراکي ذخایرو نه ډک و نو په دې اساس صلیبیانو د ښاره بیرون راوتل نه خوښول. سلطان سیف الدین د کلابندۍ په وخت کې د ښار د دیوالونو یوه نازکه برخه تر خپلې څارنې لاندې ونیوله. په همدغه ځای په پرله پسې توګه په منجنیق باندې بمباري وکړه. خو څو ځله د دیوال دا برخه ماته سوه. سلطان سیف الدین د خپل لښکرو سره هلته د همدې لارې د ورنوتلو هڅې وکړې خو صلیبیانو به هر ځل د هغوی مخه نیوله او د دیوال دا برخه به یې بیرته ترمیموله. په دې توګه د دې ښار کلابندي نږدې یوه میاشت یې واخیسته. یوه میاشت وروسته سلطان سیف الدین یو ځل بیا د ښار د دیوالونو همهغه برخه د منجنیقونو د برید لاندې راویسته او هغه یې ماته کړه. د ماتېدو سره سم سلطان سیف الدین او تورنتای دواړه د خپلو لښکرو سره یو ځای ورمخته سول او ښار ته ورننوتل. صلیبي لښکرې د هغوی سره د جنگ لپاره تیارې ولاړې وې. سلطان سیف الدین او تورنتای دواړه هم د خپلو لښکرو سره یو ځای د صلیبیان د دې حملې لپاره تیار وه. هغوی لومړی د هغوی حمله تم کړه او بیا یې په ځوابي حملې پیل وکړ او په دې توګه د دواړو لښکرو ترمنځ طرابلس په دغه ښار کې ستر خونړی جنګ ونښت. خو د لږ شیبې جنګ وروسته صلیبي ځواکونه په شاتم کېدو ته مجبور کړل سول. د هغوی شاته کېدل د هماغه وخته پیل سوي وه د کومه وخته چې سلطان سیف الدین او تورنتای د خپلو ځواکونو سره یو ځای کلا ته ورننوتی و. سلطان سیف الدین او تورنتای د صلیبیان د دې شاته کېدو نه په ګټې اخیستو سره خپل ټول ځواکونه کلا ته ورننویستل او په ټولو صلیبي لښکرو یې د برلاسي کېدو هڅې پیل کړې. صلیبیانو بیا خپلې اخري هڅې وکړې تر څو مسلمانان د ښاره بیرته شاته کېدو ته مجبور کړي. خو بری ورته نه په برخه کېده ځکه هر هغه ځواک به چې په مسلمانانو باندې حمله کوله هغه به د سلطان او تورنتای له اړخه ځپل کېده. ګڼ شمېر صلیبیان او د نور صلیبي رضاکاران د طرابلس په دې ښار کې په خپلو وینو کې لت پت سول. صلیبي لښکر د خپلو ټولو ځواکونو سره یو ځای د ډېرې بدې ماتې سره مخ سو او په دې توګه سلطان سیف الدین او تورنتای په طرابلس باندې خپله پوره ولکه وکړه. سلطان سیف الدین او تورنتای د یوې میاشتې پرله پسې حملو او جنګونو او کلابندیو وروسته د طرابلس ستر ښار او د هغه ځای جنګي مستحکمه کلا چې د صلیبیانو ستر مرکز ګڼل کېده په پوره توګه ولکه کړه. په دې ښار کې په زرګونه صلیبي عسکر له منځه ولاړل. صلیبیانو د خپلې ماتې او ناکامیو وروسته ټول ښار ته اور واچوه. مشهور تاریخ پوه ابوالفدا لیکي چې هغه په خپله په دې جنګ کې شریک و. د طرابلس په ښار کې د صلیبیانو د مړو بدبویي هرې لوري ته خپره سوې وه. د لاشونو انبارونه هر ځای تر سترګو کېدل. د هغوی څخه ډیر ګنده بوی راته چې ماته یې هلته پاتې کېدل ناشونی کړی و. د طرابلس د ښار د ولکه کېدو نه وروسته سلطان سیف الدین د هغه ځایه حرکت وکړ او د نصرانیانو درېیمې جنګي کلا البترون په لور وخوځېد. په البترون کې د صلیبیانو یو کوچنی لښکر پروت و چې د وسلو او خوراکي ذخایرو ساتنه یې کوله. کله چې هغوی ته خبر ورسید چې د المرکب او طرابلس د فتح وروسته سلطان سیف الدین د خپلو لښکرو سره دې لوري ته راروان دی نو هغوی دومره وویرېدل چې سمدلاسه د ښاره بیرون راووتل او د سلطان سیف الدین د ښه راغلاست لپاره په لیکو کې ودرېدل. سبحان الله.
دا همدغه خبیث صلیبیان دي چې نن په نړۍ لوبه کوي. خیر، او په دې توګه یې هغه ښار د جنگ او جدل پرته مسلمانانو ته ورحواله کړ. په دې توګه سلطان سیف الدین او امیر تورنتایي د فلسطین په ځمکو د نصرانیانو نظامي ځواک تر ډېره ځایه پورې له منځه وړی و. اوس نو په فلسطین کې د مسلمانانو په مقابل کې د نصرانیانو یوازې ځواک د عکا په سیمه کې پروت و، خو دا سیمې د سلطان سیف الدین نه وروسته د هغه ځایناستو فتح کړی و. هغه وخت چې د عکا سیمه د مسلمانانو په ولکه کې راغله نو په صلیبیانو باندې لړزه کښېنسته. په دې خاطر د عکا نه د تښتې وروسته د ثور ښار هم خالی کړ او پرته له جنګ مسلمانانو ته پرېښود. تر څنګ د سیدا ښار هم د ثور په څیر خالی کړ او مسلمانانو ته یې پرېښود. د دې پیښو څخه 2 ورځې وروسته په 20مه ورځ بیروت او انترتوس په یوه میاشت کې د مسلمانانو لاسته ورغله او صلیبیانو خپلې ټولې وسلې په ځمکه کښېښودې او په دې توګه د سلطان رکن الدین رحمه الله څخه راپاته کار د هغه ځایناستو یو په بل پسې په دې توګه پوره کړ او هغه څه چې اروپایي صلیبیانو په ډېره بدمستۍ کې پیل کړي وې هغه د 193 کالو وروسته د خاورې سره خاورې سوې. د مشهور تاریخ پوه بلف د وینا له مخې د اخري فتحې د اسلام او مسیحیت ترمنځ د کشمکش د ډرامې اخري پرده وه چې مسلمانانو له منځه یوړه او صلیبیان یې د تل لپاره د بیت المقدس او د فلسطین د ځمکو څخه راوویستل. همدا عماد الدین زنګي، نور الدین زنګي، صلاح الدین ایوبي، رکن الدین او سیف الدین د خوبونو تعبیر و. د البترون د فتح وروسته سلطان سیف الدین او تورنتایي هلته څو ورځې تم سول. د هغه ځای نظامي، سیاسي او اداري حالات یې جوړ کړل. بیا یې د هغه ځای څخه کوچ وکړ او د قاهرې په لور یې خپل پرله پسې سفر ته دوام ورکړ. بالاخره یې د سوسې نومي کلي تر څنګ خپلو ځواکونو ته د پړاو کولو حکم وکړ. په دې ورځ امیر تورنتایي او ښځه یې روده په خپلې خیمې کې ناست وه چې د خیمې په دروازه کې شور او ځواک را پیدا سو. د څو کسو ترمنځ د کشمکش آواز او چیغې واورېدل سوې. دواړه میړه او ښځه راپورته سول او د خیمې د دروازې لوري ته ورغلل. هلته یې وکتل چې قدغان د تورنتایي د خیمې د ساتونکو سره په جګړه دی. هغه غواړي دننه خیمې ته راننوځي خو ساتونکي یې نه پرېږدي. د تورنتایي د کتلو سره قدغان تورنتایي ته شکایت وکړ. تورنتایي خپل ساتونکو ته په خندا سو او ورته ویې ویل زما دوستانو د ده مخه مه نیسئ، دا زما ورور دی، پرېږدئ چې دننه راسي. د امیر تورنتایي د حکم سره سم هغه ساتونکی شاته سو. قدغان ور منډه کړ او د تورنتایي نه یې غېږ چاپېره کړه. بیا یې رودې ته هم سلام وکړ. بیا امیر تورنتایي له لاسه ونیوی او خیمې ته یې دننه راویستی او ورڅخه ویې پوښتل خیریت خو دی، رنګ دې راته بدل ښکاري. قدغان ورته په ځواب کې وویل امیر تورنتایي آیا داسې کومه پیغله پیژنې چې برنس نومیږي؟ د قدغان په دې خبره نه یوازې تورنتایي بلکې ښځه روده یې هم متوجه سوه. تورنتایي ترې وپوښتل چې ته برنس څه پیژنې؟ قدغان ورته وویل امیر تورنتایي برنس همدا اوس په زخمي حال کې زموږ په کور کې پرته ده، داسې بریښي چې زخم یې لاعلاجه وي. په دې وخت کې هغه د مرګ د سلګیو سره مخ ده. زه یې ستاسو د بللو لپاره رالیږلی یم. هغه غواړي چې د مړینې مخ ته یو ځل له تا سره وویني. امیر تورنتایي برنس ما او ارزو ته خپل ټول حال بیان کړی دی. د حیرانتیا خبره خو لا دا هم ده چې برنس د ارزو خور وختله. تورنتایي ورته سمدلاسه وویل زه په دې راز د ډېره وخت خبر یم، اوس وایه څه ویل غواړې؟ قدغان ورته په خبرو سو. امیر تورنتایي برنس وایي چې کله چې ورته ډاګیزه سوه چې د سلطان رکن الدین د لښکرو لومړی سالار تورنتایي د ګوډ راهب په لباس کې د هغوی مرکزي ښار ته راننوتی و او د هغه د ورور نه اخوا یې پادریان او بشپ هم وژلی، نو په موقته توګه خو برنس دا څرګنده نه وه چې هغه د زړه له ژورتیا له تا سره مینه لري او له تا سره نږدې کېدل غواړي. په دې خاطر کله چې هغه له تا څخه د انتقام د اخیستلو لپاره ووتله نو دا یې ونه سو زغملی. هغې ستا څخه د انتقام د اخیستو په ځای ستا ساتنه پیل کړه. په دې وخت کې څو پیدایان هم د هغې په ډله کې شامل سول تر څو له تا څخه بدله واخلي. تا ته به په یاد وي چې هغه وخت چې ته د سوسۍ څخه بیرون سوې نو په تورو آسونو سپرو پیدایانو ستا تعقیب کاوه او بیا یې په هغو غرنیو سیمو کې پر تا حمله وکړه. په دې وخت کې زه خزرون بن عمیس او ارزو هم ستا تر شا روان وو، نو پر تا باندې د هغو باطنیانو په خلاف د شال او لوري غشي وویشتل سول او بیا تا وکتل چې یوه پیغله د غرون تر شا پټه سوه. هغه پیغله په خپله برنس وه. هغې ستا د وژلو په ځای د خپلې ډلې د خلکو څخه ستا د خوندي ساتلو دنده په غاړه اخیستې وه. کله به چې هغوی پر تا حمله کول نو هغې به تر شا هم هغوی په غشو ویشتل او ستا ساتنه به یې کوله. تا ته به په یاد وي چې یو ځل ستا د لښکرو د پړاو په وخت کې ستا د خیمې مخې ته 2 لاشونه پراته وه. هغوی هم د برنس ملګري وه او غوښتل یې تا له منځه یوسي، خو برنس پرې د شالو لوري غشي وویشتل او هغوی یې له منځه ویوړل. کله به چې هم د هغې
کوم ملګري یا پیدایي غوښتل چې پر تا حمله وکړي نو برنس به د شال لوري په هغوی د غوښو حمله کوله او ته به یې ترې خوندي ساتلې. هغې قرار خپل ټول ملګري په دغه توګه له منځه یوړل، خو وروسته بیا 3 کسان پاته سول او هغوی په دې وپوهېدل چې برنس نه غواړي تورنتایي له منځه ولاړ سي، بلکې برعکس د هغه ساتنه کوي. د هغې د ساتنې لپاره برنس خپل نور ملګري هم ووژل. په دې خاطر هغوی په برنس حمله وکړه او برنس یې سخته زخمي کړې ده. برنس د هغوی څخه راوتښتېده او دلته سوسۍ ته راغله او ستا په لټون پسې سرګردانه ده. هغې ته زما او د ارزو او خزرون په اړه هم څه معلومات ترلاسه سوي وه. په دې اساس هغه په زخمي حالت کې د ارزو خواته راغله او هغې ته دا راز راګز کړ چې هغه یې خور ده. ارزو بیچاره د هغې د ناروغتیا پوره علاج وکړ. برنس د 1 میاشتې راهیسې زموږ په کور کې میشته ده او موږ یې د علاج لپاره هر ډول طبیبان راغوښتي. ما او ارزو فکر کاوه چې برنس به روغه سي نو بیا به یې موږ ستا مخې ته له ځانه سره راولو تر څو ستا څخه بخښنه وغواړي او ته به هم هغې ته بخښنه وکړې. خو امیر تورنتایي هغه روغه نه سوه او داسې برېښي چې د 100 ساعتونو میلمنه ده، ستا انتظار کوي. آیا ته اوس له ما سره تر سوسۍ پورې تللی سې تر څو برنس ووینې؟ تورنتایي سمدلاسه د خپل ځای راپورته سو او ورته ویې ویل ورځه زه در سره همدا اوس د تلو دپاره تیار یم. روده هم راپورته سوه. دواړه میړه او ښځه د خیمې نه بیرون راغلل او ساتونکو ته یې د آسونو د راویستلو حکم وکړ. ساتونکو هم په ډېره چټکتیا سره آسونه ورته راویستل. دواړه میړه او ښځه په خپلو آسونو سپاره سول. تر دې وخته پورې قدغان هم په خپل آس ورسوی و او بیا یې آسونه د سوسۍ په لور په ځغاسته کړل. سوسه د هغوی د پړاو څخه په 1 میل واټن کې پرته وه. د اسونو څخه د کښته کېدلو سره سمدلاسه وروسته تورنتایي او روده په 1 منډه د خزرون بن عامس حویلۍ ته ورنوتله. ویې کتل چې د حویلۍ په 1 خونه کې په 1 بستره باندې برنس نرۍ وچه کلکه پرته ده او خزرون او ارزو یې خواته ناست دي. د ارزو سترګې د اوښکو نه ډکې وې چې تر ډېره وخته راهیسې په ژړا او اویله اخته وه. د تورنتایي او رودې د ورتلو سره سم ارزو خپلې اوښکې وچې کړې. بیا یې په بستره پرتې خپلې زخمي خور برنس ته په غوږ کې وویل خورجانې وګوره څوک راغلی دي. برنس قرار سترګې خلاصې کړې او په خپل مخ کې یې ولاړ تورنتایي او رودې ته وکتل. بیا یې هغوی ته د لاس په اشارې سره د کښېناستلو وویل. تورنتایي او روده دواړه په خالي ځایو کې کښېناستل. بیا تورنتایي په ډېر غور سره برنس ته وکتل او د حالاتو څارنه یې وکړه. د برنس د شونډو هغه ګلابي ګرمي له منځه تللې وه او شونډې یې لکه د وران سوي ښار په څېر چوپې وې او بدن یې هره شیبه خپله جاذبه له لاسه ورکوله او په تیارو کې ډوبېده. او ویې ویل تورنتایي ما له تا څخه د انتقام او بدلې په اخیستو کې بالاخره د خپل ځانه انتقام واخیست. ما د هغې مینې او محبت اندازه نه وه اخیستې چې له تا سره مې کړې وه. کله چې ما ته ډاګیزه سوه چې ته نه یوازې مسلمان یې بلکې زما د یوازیني ورور قاتل هم یې نو زما په زړه کې کرکه او نفرت را پیدا سو. خو هغه نفرت بالکل عارضي وخت او ستا مینه او محبت پرې غالب سو او زه د خپلو حالاتو په بهیر کې لاهو سوم. تر دې ځای د خبرو وروسته برنس چوپ سوه خو د لږ څه ساه اخیستو وروسته بیا یې وویل تورنتایي د ارمانونو دنیاګۍ ورانه ویجاړه سوه. ما د خوشبویو تعقیب کاوه خو د هوا د څپو په څېر بېلارې سوم او د همدې ذهني کشمکشو په درشل کې د خپل حسرتونو او هیلو بندیوانه وګرځېدم. ما څو ځله وغوښتل چې ستا په خدمت کې حاضره سم او له تا څخه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړم، خپل نفرت لرې واچوم او له تا سره یو ځل بیا مینه وکړم. خو زما بدقسمتي وه چې زما دا هیله ما پوره نه کړی سوه، ځکه که ما داسې کړي وای نو هغه خلک زما تر څنګ وه چې ستا له منځه وړلي هدف و هغوی به زه هم له منځه وړی وای. خو حالات هم هغسې سول چې ما احساس کاوه پر ما هغویو حمله وکړه او زما د وژلو هڅې وکړې. امیر تورنتایي زه هغوی بیا وسه او مجبوره کړې وم. تر دې ځای د خبرو وروسته برنس چوپ سوه، سترګې د اوښکو ډکې وې. تورنتایي او رودې کتل چې د هغې د سترګو اوښکې د زرګونو پوښتنو ډکې دي. د هغې په شونډو باندې نرۍ شانتي خندا